بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته د آفیس باره کې څه خبره وکړم، بیا به راشو ایم ایس ورډ ته. نو ګورئ موږ تاسو سره یو پیکیج راځي، هغې ته ویل کېږي مایکروسافټ آفیس. اوس عام څومره چې ارګنایزیشنز دي، ادارات دي، ایڈمنسټریشنز دي، دې کې د ډېر زیات استعمال چې کېږي د دې آفیس کېږي ارګنایزیشن. د دې لپاره د مایکروسافټ کمپنۍ یو کلیکشن، یو مجموعه د یو څو سافټویر جوړه کړې چې هغې ته آفیس ویل کېږي. او دا چې څومره ادارات دي هغه که هر ډول اداره وي، که مثلا فاینانشل وي، لکه مالی برخه اداره وي، داسې آی ټي والا وي، داسې فار ایگزامپل څومره ټایپ څومره قسمونه د اداراتو چې که تاسو ګورئ، لکه دا نیټورک شبکې دي موږ تاسو سره اتصالات، روشن وغیره، هر ډول اداره چې وي هغې کې د دې آفیس نه ګټه اخیستلی کېږي. بیا مایکروسافټ کمپنۍ دې کې دا ډېر برجسته او زبردسته شانتې برابر کړی دی چې د هرې برخې لپاره خپل خپل سافټویر وي او هغه سافټویر کسان کاروي. لکه فاینانس مالی برخې لپاره خپل سافټویر دی، کسان پرنټینګ پریس لري، مطبعې لري، کتابونه وغیره چاپوي، د هغې لپاره خپل یو سافټویر دی، لکه دا ورډ دی، لکه پرنټینګ پریس کې د دې نه کار اخیستلی کېږي. کسان بکس لیکي، مګزینس مجلې لیکي یا اخبار لیکي وغیره. همدارنګې کسان مثلا ډیټا بیس ولري، ډیټا بیس ځینې دفترونه دي چې هغوی ټول کار ډیټا سره وي، نو د ډیټا بیس لپاره خپل یو سافټویر جوړ شوی دی. نو دا یو کار، یو خدمت مایکروسافټ کمپنۍ کړی دی چې دا آفیس کلیکشن یې موږ تاسو ته برابر کړی دی. بیا دا آفیس کلیکشن د 2001 نه دې خواته موږ تاسو سره راغلی. 2001 کې هم یو ورژن د آفیس راغی او هغه ټایم کې داسې سټرانګ او قوي آفیس موږ تاسو سره نه و، خو څه ناڅه بیا مشکل حل کسانو به خپل کمپیوټرایز مشکلات حل کول د دې په واسطه. دې نه وروسته 2003 کې یو بل ورژن راغی 2003 کې، او دې کې څه ناڅه مشکلات حل و. یو کس د کمپیوټینګ برخه کې یا د کمپیوټرایز انفارمیشن برخه کې د آفیس په واسطه باندې تر ډېره بریده خپل مشکل حل کولی شو تر ډېره حده. بیا دې نه وروسته کې 2007 راغی. 2007 تر دې پاورفول شو. بیا داسې 2010 کې بل ورژن راغی، هغه د 2009 هغې کې برجستګي وه. او بیا داسې موږ تاسو سره 2014 ورژن راغی، همداسې 2019 نن سبا بازار ته راغلی دی. نو ګورئ دا مختلف قسمه د آفیس ورژن دي موږ تاسو سره. نو 2014 2019 د دې تقریبا ډیزاین کې چې موږ دلته کې څومره ایکسپرټ یو، لکه د خپل ایکسپرټیز نه یا د خپل تجربې نه که موږ خبره کوو، نو 2019 او 2014 کې دومره خاص فرق او تغییرات نشته دی، صرف ډیزاین باندې څه ناڅه کار کړی او د 2019 کې څه کمان شته دی اضافي راغلی دی او 2014 کې هغه نشته دی. نو موږ تاسو دغه یو ورژن چې عام دی فی الحال بازار کې نړۍ کې ګلوبلي کسان هم دې نه ډېر کار اخلي. 2019 بیا دې کې یو خبره بله ده چې دا چې کله تاسو سره ستاسو کمپیوټر 4 GB نه کم ریم ولري، نو بیا دا یو ماډل موږ تاسو سره هلته که انسټال شي کار نه کوي، ډېر کمپیوټر کې به هیب او سختۍ سره به چلیږي. نو دلته کې زموږ تاسو 2014 نه سټارټ اخلو مایکروسافټ آفیس نه. په دې مایکروسافټ آفیس کې دا یو څو پروګرام دي چې تاسو ته زه د دې لږ لږ الیبریشن وکړم. لکه موږ تاسو سره کوم پروګرام چې سټارټ کوو هغې ته ایم ایس ورډ ویل کېږي. بیا دې نه وروسته کې د کالکولیشن محاسبې لپاره ایم ایس ایکسل دی. ایم ایس ایکسل نه وروسته کې موږ تاسو سره ایم ایس اکسس دی، دا ډیټابیس لپاره کارولی کېږي. د دې نه وروسته کې که چیرې تاسو سلایډونه یا پریزنټیشن یې جوړوئ نو ایم ایس پاور پوینټ دی. همدارنګې کسان ایمیل وغیره لیږي رالیږي، هغې لپاره بیا آوټلوک دی، ایم ایس آوټلوک. همدارنګې که کسان ډیزاینینګ کوي، ډیزاینینګ برخې لپاره، نو هلته کې یو سافټویر دی پبلیشر په نوم باندې، لکه سرټیفیکیټ تاسو ډیزاینوئ، ډپلوما جوړوئ، په همدې ورډ کې هم کولی شئ. خو پبلیشر بیا خاص پبلیشنګ لپاره دی، بوک پبلیشنګ وي، بوک کور جوړوئ، سرټیفیکیټ جوړوئ. نو دا یو څو سافټویر دي چې دا موږ تاسو ته د مایکروسافټ آفیس کې د کلیکشن کې راځي.
نو کله تاسو غواړئ دا ورډ ایکسل اکسس پاور پوینټ خپل کمپیوټر کې ولرئ نو تاسو صرف دغه یو کلیکشن د مایکروسافټ آفیس د دې سی ډي یا ډي وي ډي بازار نه اخلي یا انټرنیټ نه ډاونلوډوئ په خپل کمپیوټر کې انسټالوئ او دې کې دغه ټول سافټویر تاسو درکوي بس یو سیټ اپ فایل وي یو سیټ اپ تاسو انسټال کړئ او دا هر څه تاسو ته درکړي نو دې ټول سافټویر دا کلیکشن موږ تاسو آفیس په نوم باندې پیژنو څه نوم باندې آفیس ټول دنیا کې هم دې نوم باندې کسان پیژني نو دا د مایکروسافټ کمپنی چې دا کمپنی باره کې تاسو څه معلومات لري یو امریکن کمپنی د امریکایي کمپنی او د دوی د کمپیوټر برخه کې ډېر زیات خدمات دي تقریبا ګلوبل ټول دنیا کې دا یو کمپنی خلک پیژني دا یو برانډ نوم دی پیژندل شوی نوم دی دا مایکروسافټ نو مایکروسافټ موږ تاسو سافټویر هم جوړوي او د دې سره خوا کې دوی کمپیوټر هم جوړوي کمپیوټر هم جوړوي لکه هم ډیوایس تولید کوي او هم د سافټویر تولید کوي خو په سافټویر کې بیا دوی بل خصوص ځانګړی مهارت لري او ټول دنیا کې که زه تاسو یم نمبر 1 یا نمبر A کمپنی ده داسې نورې کمپنیانې نشته چې هغه هم سافټویر جوړوي خو دوی چې کوم سافټویر جوړوي هغه تر ټولو پاورفول وي تر ټولو قوي وي او یو دم چې کله د دوی سافټویر لنډ شي نو ټوله دنیا کې هغه خریدار او اخیستونکي لري صحیح ده نو لکه تاسو دا وینډوز دی نه مخکې ویلي وینډوز نو دا وینډوز هم د مایکروسافټ کمپنی تولید دی مایکروسافټ جوړه کړې ده موږ تاسو ته نو دلته کې زموږ تاسو هدف د دې آفیس نه سټارټ اول پروګرام ایم ایس ورډ دی کسان دې نه سټارټ واخلي بیا لاړ شي ایکسل ته بیا اکسس ته لاړ شي بیا طبیعت وي خوښوي یا یوزیج استعمال کوي پاور پوینټ ته لاړ شي بیا آوټلوک ته بیا پابلیشر ته نو دغه ټول د یو څو سافټویر چې کسان وکړي بیا دې ته ویل کېږي ایم او ایس دې کسانو ته یا ماوس ورته ویل کېږي نو دا ماوس نه هدف څه دی نو موږ وایو چې مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ یو کس دغه سافټویر صحیح شکل باندې وکړي هغه نه مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ جوړ شي بس دې کې د دې سپیشلیټي شي دې کې د دې څه شي سپیشلیټ شي نو کله تاسو دغه یو څو سافټویر کړي وي تاسو په هر ډول ارګنایزیشن یا هر ډول اداره کې د کمپیوټینګ برخه کې کمپیوټر برخه کې کار کولی شي اول خپل کمپیوټري مشکلات حل کولی شي نو نن سبا خو ګلوبلي هر څه زموږ ستاسو په کمپیوټر باندې کیږي ټوله دنیا کمپیوټر باندې روانه ده ډیجیټل دنیا ده که نه نو مخکې به داسې و چې یو بیسیک او سمپل هر څه به کېده اوس هر څه په کمپیوټر باندې کیږي نو راځم تاسو ته د ورډ باره کې اوس څه خبره وکړم ایم ایس ورډ دا ایم ایس مطلب مایکروسافټ ورډ صحیح ده ایم ایس د مایکروسافټ مایکروسافټ ورډ لکه د دې ورډ نوم باندې نور سافټویر بازار کې شته دی لکه سټار ورډ ورته ویل کېږي یو بل سافټویر دی صحیح ده سټار ورډ همدارنګه یو بل دی هغې ته ګولډ ورډ ویل کېږي هغې کې هم دغه کارونه کېږي خو هغه د نورو کمپنیانو دي نو کله چې موږ تاسو د مای ایم ایس یادونه وکړو او کسانو دې برخه کې سپیشلیټي ولري مهارت ولري نو هغه پوهېږي چې هدف له دې ایم ایس نه د مایکروسافټ ورډ دی یعنی لنډیز نوم یې د دې څه دی ایم ایس دی نو ګورئ ایم ایس ورډ موږ وایو چې څه دی موږ وایو چې ایم ایس مایکروسافټ ورډ Word is a word processor program which is used for documentation such as a book writing, magazine writing या composing umdasi newspaper umdasi journal umdasi report etc ها MS Word چې دی دا موږ تاسو دې ته ورډ پروسیسر ویل کېږي څه ورته ویل کېږي ورډ پروسیسر هم تاسو دې ته ویلی شئ مطلب تاسو د یو ورډ نه د یو کلمې نه یو حرف نه خپل کار سټارټ کړئ او مخ ته ځئ پسې ځئ او داسې ټایم راشي هغې نه یو بوک جوړ شي تاسو سره
بیا هغې نه که ځینې کسان مګزین مجله په نظر کې نیولي مجله جوړه کړي نیوز پیپر جوړه کړي جورنال جوړ کړي او ریپورټ یا راپور جوړ کړي یا مثلا ټیبلز جوړ کړي جدولونه دا ټیبل هم دې کې جوړېږي ځینې کسان ټیبلې جوړې کړي حاضرۍ والا ټیبلې بل قسم ټیبلې دا ټول کارونه څومره چې موږ تاسو پرنټینګ برخې ته لاړ شو د پرنټینګ برخه کې دا پرنټینګ برخه کې چې نن سبا تاسو څومره کارونه ګورئ دا ټول همدې MS Word باندې کېږي دا خاص د پرنټینګ او د ورډ پروسیسینګ لپاره یو سافټویر دی نو موږ داسې وایو چې مایکروسافټ ورډ د ورډ پروسیسر دی یو ورډ پروسیسر دی د کلماتو پروسس کوونکی دی چې د دې اهدافو لپاره کارول کېږي ډاکومنټیشن ویل کېږي سند ته لیکلې بڼه یو څه چې لیکلې بڼه ولري هغه ته ډاکومنټیشن ویل کېږي لکه کتاب شو مګزین شو نیوز پیپر شو جورنال شو یو څه چې د ورقې په مخ راځي پرنټینګ کېږي هغې ته ډاکومنټیشن ویل کېږي نو هر ډول سند چې ستاسو په کار وي بس د ورډ پروسیسر کسانو کړی وي دې کې جوړولی شي اوس به دلته کې زه راشم او تاسو به ولیکم چې how to open MS Word in our computer یا PC په کمپیوټر کې دا ورډ او دا ورډ پروسیسر پروګرام د کوم برخه نه موږ راخلاص کو څنګه راخلاص کو نو دې دې به تاسو سٹارټ واخلم بیا داسې پسې مختلفو تاریخ باندې خو ان شاء الله تاسو څه ناسه پوه شوي یاستئ که نه نو موږ وایو چې مایکروسافټ ورډ is a word processor program which is used for documentation such as a book writing magazine writing newspaper journal report table printing etc او داسې نور نو دا ورډ تاسو څنګه راخلاصوئ نو لکه مخکې چې ما تاسو یادونه وکړه اول خو دا ده چې تاسو مایکروسافټ آفس خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ چې کله انسټال شي د هغې د جملې نه یو سافټویر چې دی هغه MS Word دی اوس MS Word کسان مختلفو طریقو باندې راخلاصي زه تاسو یو څو طریقې وکړم تر ټولو اسان او ساده طریقه دا ده تاسو وینډوز کړئ دا به دلته سټارټ منیو ته راشئ او دې برخه کې دا کوم چې انسټال پروګرام دی دې برخه کې داسې وګورئ سرچینګ تلاش وکړئ او د دې ورډ آیکن او نوم پیدا کړئ نو ګورئ ورډ 2016 هر یو ورژن چې تاسو انسټال کړی وي مخامخ ورسره خوا کې هغه ورژن یې راغلی وي یا ماډل یې راغلی وي نو دې باندې سمپلی کلیک وکړئ تاسو دا ورډ پروګرام څه شي را اوپن شي را خلاص شي دا یوه طریقه شوه تاسو وی چې زه به دلته کې راځم او بیل به داسې سرچینګ تلاش به کوم دا خو به ما نه ډېر ټایم نیسي نو څه طریقه وکړو چې لنډ او زر یې راخلاص کړو نو سټارټ منیو ته به راشو دلته کې به سمپلی WORD ولیکو ورډ نو تاسو سره به ورډ 2016 شروع کړي دلته کې راشي نو دې باندې داسې کلیک کړئ دا په وینډوز 10 کې دا سهولت دی ښه نورو وینډوزو کې بیا دلته سټارټ منیو کې که تاسو ورډ ورکړئ تاسو نه پیدا کوي ښه تاسو نور سره پیدا کوي په وینډوز 7 8 او 10 کې دا یو سهولت راغلی دی سټارټ منیو کې خپل اټومیټیکلی تاسو ته سرچینګ هم کېږي یا و چې نه بس په دې طریقه باندې زه نه غواړم داسې یو طریقه کوم دلته کې د ټسبار کې دې ساحه کې د دې آیکن چې کله زموږ ضرورت شي لکه دا نورې سافټویر چې دلته موږ سره دي لکه دا ایکسل شو وغیره بس دا سمپلی دې باندې کلیک وکړم ما سره د راخلاص شي نو اوس څه طریقه وکړو را به شو د وینډوز برخه ته سټارټ منیو به راخلاص شي موږ سره او داسې به دا د ورډ پروګرام تلاش کو پیدا به کو یو ځل ته صرف یو ځل لټون تاسو ته ضروري وي دلته کې دا پیدا کړئ سرچ یې کړئ دې باندې داسې رایټ کلیک وکړئ بیا لاړ شئ مور برخې ته MOR مور ایکسټراس پین ټو ټسک بار باندې کلیک وکړئ بس دلته کې آیکن یې تاسو سره راشي دې ځنه هر ټایم چې کمپیوټر روښانه کړي دلته کلیک بس تاسو سره راخلاص شي که دا طریقه هم تاسو نه کاروئ غواړئ چې دلته ډیسکټاپ کې د دې شارټکټ دی موجود وي هغې باندې ډبل کلیک کوئ راخلاصوئ نو بیا هم همدغه طریقه ده تاسو به دا ورډ سرچ کوئ را پیدا به یې کوئ داسې کوم ځای کې چې تاسو سره وي یا داسې WORD سرچینګ به زه هر ځلې کوم هغې نه اسانه طریقه دا ده چې WORD دې باندې رایټ کلیک وکړئ د رایټ کلیک نه وروسته اوپن فایل لوکیشن ته لاړ شي دلته کې ګورئ دا د ورډ آیکن ما سره راغی تیار سلیکټ دی دې باندې رایټ کلیک وکړئ سینډ ټو او بیا سینډ ټو کې ډیسکټاپ کریټ شارټکټ داسې کلیک کړئ کلیک نه وروسته وګورئ تاسو سره دا آیکن یې دلته راغی بس دې نه سمپلی اسانه راخلاصوئ او یا رن به ځینې کسان راخلاصوي رن ته راشي رن راخلاص کړي داسې په رن کې به بیا تاسو څه لیکئ ورډ وغیره باندې دا نه پېژني MS Word باندې هم دا نه پېژني نو رن داسې یو کمانډ دی چې هغې لپاره سپیسیفیک د هر سافټویر لپاره نوم کېښودل شوی وي
که دلته کې تاسو ولیکئ چې وین ورډ دا د رن نوم دی د MS Word مایکروسافټ آفیس کې د ورډ د برخې د رن نوم څه دی وین ورډ دی نو کسان چې دا سافټویر یا کمپنیانو چې کله دا سافټویر جوړ کړي کله چې کمپلیټ شي بیا دې رن ته د رن خپله رجسټري ده د رجسټري ته هلته کې لاړ شي او د دې سافټویر لپاره یو لنډ نوم هغوی په نښه کړي بیا هماغه نوم سره موږ را خلاصولی شو بل نوم سره نشو خلاصولی د رن لارې نه نو سمپل وین ورډ ولیکئ او داسې انټر کې تاسو سره ډیز نه را خلاص شي نو دا یو بله طریقه شوه شارټکټ ورته جوړوي تاسو چې کله کیبورډ کې یو دو درې څلور بټن یو ځای پریس کړم ما سره دا ورډ پروګرام را خلاص شي نو تاسو هم دې باندې رایټ کلیک بیا لاړ شئ پراپرټیز ته پراپرټیز کې به چېرته لاړ شئ شارټکټ کی برخې ته به لاړ شئ فلحال دې لپاره کوم شارټکټ اساین نه دی چا شارټکټ نه دی لګولی دې لپاره نو دلته کې به زه راشم کنټرول یا کیبورډ نه پریس کوئ یا الټ بټن نه پریس کوئ ګورئ دا سپیشل کیس ورته وایي کیبورډ کې کنټرول الټ یا شفټ دیو کې صرف یو بټن تاسو پریس کوئ هغه نور خپله تاسو ته درکوي لکه ما کنټرول پریس کوئ نو دا الټ خپله راکوي او دې نه وروسته فار ایگزامپل ډبلیو نو کنټرول پلس الټ پلس ډبلیو چې زه کله پریس کوم نو ګورئ ما سره دې څه راخلاصېږي رن دې راخلاصېږي خو دلته کې د شارټکټ کې یو مسله شته کله تاسو دلته کې د شارټکټ ته دا شارټکټ اساین کې یو ځل د خپل کمپیوټر ریسټارټوئ د نیکسټ ریسټارټ نه وروسته بیا دا شارټکټ تاسو سره کار کوي دا یو مسله پکې شته دی صحیح ده دا شارټکټ اوس هله فعاله شي چې دا کمپیوټر یو ځل ریسټارټ کوي بیا هغې نه وروسته کیبورډ کې کنټرول الټ پلس ډبلیو پریس کوئ تاسو ته به څه راخلاصېږي د ورډ پروګرام به راخلاصېږي اوس وګورئ رن کې یو طریقه ما تاسو وکړه تاسو دلته وین ورډ ولیکو کله ستاسو نه دا وین ورډ له هیره وځي نو تاسو وایي دا که زما نه له هیره وځي بیا کوم ځای نه پیدا کړم یا څه طریقه وکړم چې ما ته دا ورډ راخلاص شي نو فار ایگزامپل زه دې دلته یو نوم ورکړم لکه خان او داسې انټر کړم ما سره د ورډ پروګرام راخلاص شي نو اوس څه طریقه وکړو نو تاسو ګورئ دا شارټکټ خو تیار موږ سره دلته راغلی دا کیبورډ نه F2 بټن پریس کوئ F2 او دا هر څه دې نه داسې کلیر کوئ یو نوم دې ته ورکوئ لکه فار ایگزامپل زه دې ته داسې یو نوم ورکوم افغان دا دې نه کلیک کوئ کاپي دس PC بیا دس PC کې سی ډرایو ته لاړ شئ بیا وینډوز برخې ته لاړ شئ او دلته کې کیبورډ نه S پریس کوئ اس تلاش لپاره یا سرچنګ لپاره مونږ پریس کوو تر څو دا سیسټم 32 را پیدا کړو دا یو فولډر پیدا کړئ تاسو وینډو کې دا ویلې کنټرول وی دلته کې پیسټ کړئ ها دا سپر کاپي به زه دې نه کټ کړم دا مشکل جوړي کنټرول وی بس دا کنټینیو نو دا شارټکټ دلته ما سره راغی اوس اینی ټایم چې زه کله رن ته راشم که وین ورډ په ځای د دلته کې افغان ولیکم داسې انټر کړم ما سره به د ورډ پروګرام راخلاصېږي تاسو بل نوم هم ورکولی شئ هغه وین ورډ خو د کمپنۍ نوم دی هغه خو نه بدلېږي هغه خو دی خو که چېرې ستاسو له هیره وځي چې دا وین ورډ یې لا څه دي بس دلته کې هغه افغان کلمه ورکړئ انټر کړئ دې لارې نه هم تاسو راخلاصولی شئ صحیح ده نو ګورئ موږ خپله رجسټري دې ته جوړه کړه کسانو ورته وین ورډ رجسټري جوړه کړې وه د کمپنۍ موږ دې ته افغان په نوم باندې رجسټري جوړه کړه هلته راجسټر شو او چې کله دا پرل کې ولیکو انټر کړو موږ ته څه کي راخلاصوي اوس که دا شارټکټ تاسو سره دلته کې سکرین باندې ویم نه بس هلته کاپي شو داسې دلته دا لیکئ انټر تاسو ته راخلاصوي همیشه لپاره نو دا د ورډ د راخلاصولو یو څو طریقې شوي صحیح ده مختلفو طریقو باندې کسان راخلاصوي کوم چې تاسو اسانه وي بس هغې نه راخلاص کوئ ځینې کسان داسې طریقه کوي دلته ټسک بار ته راځي بیا ټول بار ته بیا اډرس فالوي په دې ادرس کې دلته ولیکئ وین ورډ انټر کې تاسو ته دا راخلاصوي صحیح ده دا طریقه عامه طریقه ده تاسو کارولی شئ یا فار ایگزامپل دس PC ته راغلی ای ډرایو کې دې فولډر کې تاسو موجود یاست دې ډرایو کې د اومدیزي نه ماته د ورډ پروګرام راخلاص کا نو دلته کې به تاسو راشئ ولیکئ وین ورډ او دا به داسې انټر کې اومدیزي نه تاسو سره راخلاص شو ځینې کسان CMD نه راخلاصوي که نه تاسو وینډوز کې CMD ویلی دی که نه کمانډ پرامپټ نو CMD کې تاسو ولیکئ چې سټارټ وین ورډ تاسو سره د دې ځای نه هم راخلاصېدلی شي بس دا د خلاصولو طریقې دي تاسو یو ځای نه بل ځای نه کوم چې اسانه وي هماغه طریقه کاروئ ښه
بیا چې کله زه د ورډ پروګرام را خلاص کړم اوس به د دې صفحې لږ تاسو ته تشریح وکړم بیا به داسې پسې مخ ته ځو صحیح ده نو دې ته سټرکچر ویل کېږي دا د ورډ ساختمان یا سټرکچر زه تاسو ته څه ناڅه معرفي کړم کله تاسو دا د ورډ پیج اول ځل را خلاص کړئ ډایرکټ تاسو ورډ ته نه یې ننوتلي تاسو ته دا ویلکم سکرین راځي دې ته څه ویل کېږي ویلکم سکرین د ښه راغلاست صفحه صحیح ده نو اول ویلکم سکرین راځي بیا دلته کې د بلنک ډاکومنټ باندې چې کلیک کړئ تاسو ته ورډ را خلاص شي کمپلیټلی مکمل نو دا ویلکم سکرین د یو دوه درې برخو څخه جوړ شوی دا برخه لږ تاسو ته تشریح کړم نو اوله حصه په دې ویلکم سکرین کې څه ده دا ډاکومنټ برخه ده دې ته ډاکیومنټس ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي اسناد ویل کېږي اوس وګورئ ځینې اسناد یا سندونه د مایکروسافټ کمپنۍ خپله موږ ته جوړ رالیږلي دي لکه ستاسو غواړئ د یو چا لپاره یو سی وي جوړه کوي سی وي کسان جوړوي که نه سی وي کریکیولم وي ټي یا خلاصې سوانح ورته وایي سی وي نو اوس وګورئ سی وي بل نوم څه دی ریزیومي ورته وایي ځینې کسان ورته سی وي وایي نو کله تاسو سی وي جوړوئ او د سی وي لپاره آیډیا تاسو سره مفکوره نه وي چې اوس سی وي کې څه راځي نو تاسو سره تیار دلته کې جوړ شته دی دلته کې وګورئ ایجنسی ریزیومي لاندې پسې راشئ ګورئ کرونولاجیکل ریزیومي دا بیا خپل ځای کې استعمال لري وګورئ دلته کې انوال ریپورټ کلنی راپور تاسو سره شته دی دې نه تیار جوړولی شئ راخیستلی شئ ټایملیس ریزیومي چې یو کس بیکاره وي ځان ته سی وي جوړوي ټایملیس یعنی یوزلیس بیکاره کسان ځان ته بیکاره شي بس ځان ته سی وي دلته وټ کې جوړه کړي او چې ته ولیږي ځان لپاره جاب پیدا کړي نو دا ټایملیس ریزیومي باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا هغه کسانو لپاره چې بیخي مخکې سی وي نه لري هغو کسانو لپاره وي نو ګورئ دا هر څه ما سره دلته راغله زه وایم دا ټول د چپ طرف ته راوړم ماته داسې کلیک کړئ دا به دې طرف ته راشي سټریټ اډرس په سی وي کې اول موضوع څه مهم وي اډرس وي فار ایگزامپل مونږ وایو چې فرسټ سټریټ اول نمبر سټریټ په سی وي وي داسې تاسو دلته انټري وکړئ زپ کوډ او سټیټس وغیره د افغانستان کې نشته دی زپ کوډ نشته که نه شته دا نور ممالک کې زپ کوډ خو سی کې خو شته دی سیټي کې به مونږ فار ایگزامپل کابل ولیکو ټلیفون نمبر دلته کس بس خپل ټلیفون نمبر واچي وغیره ویب سایټ ولري ویب سایټ دلته واچي www خان فار ایگزامپل 123 صحیح شو .edu.com ایمیل ادرس خو هر کس لري خو ویب سایټ هر څوک نه لري نو ایمیل ادرس واچي فار ایگزامپل خان @gmail.com د دې نه وروسته د کس نوم دلته راشي دا نوم یې داسې غټ واضح ولیکل شي خان صحیح شو اوبجیکټ ویل کېږي هدف ته د دې کس دا سی وي چې جوړه کړې د کوم هدف لپاره لیکلي نو هدف دار چا بیل وي په ځینې کې تاسو هغه نوټ وغیره ورته ولیکئ هدف ولیکئ که نه نو دا هدف کې بیا سړی دې ته سوچ پکار وي تاسو یو منظم پراګراف یو څه باید ولیکئ چې کسانو ته ولیږئ چې څه ناڅه هغه خو هغه ولري شاته لاجیک ولري منطق ولري سکیلابیلیټي دا کس څه کې مهارت لري کمپیوټر باندې پوهېږي فار ایگزامپل کمپیوټر کې څه کړي CIT کړی ده فار ایگزامپل DIT کړی ده صحیح ده DELA کړی دی صحیح ده یونیورسټي ګریجویټ دی نو سکلز کې مهارتونه دي یو کس ورزشکار وي بس دلته ولیکي چې سپورټسمین نو داسې یو څه ولیکي بیا ایکسپیرینس کاري تجربه دلته ولیکي کم ځای کې کار یې کړی دی کمې کمپنۍ سره کم تاریخ نه کم تاریخه پورې نو ګورئ دا هر څه تاسو درکوي او څه کارونه یې کړي دي نو کس ګوري دې کمپنۍ نوم دلته ولیکي دلته ډیټ وغیره ایجوکیشن څومره تعلیمات یې سرته رسولي کمیونیکیشن سکل یې څنګه دي مهارت څه کې لري انټرنیټ فیسبوک وغیره دا کارېږي ته کمیونیکیشنس ویل کېږي یا انګلیش باندې پوهېږي نه پوهېږي لیډرشپ یې کړی دی نه دی کړی فار ایگزامپل ریفرنسز د دې کس ضمانت کوونکی به څوک وي که څوک دوی جاب کې نیسي د دې ضمانت څوک کوي نو دا ستاسو سره ټول هغه سی وي شوه نو دې ته ټیمپلیټس ویل کېږي دا جوړ موادو ته څه ویل کېږي چې موږ تاسو سره کمپنۍ نه راغلي وي ټیمپلیټس ورته ویل کېږي بس ټیمپلیټ هم تاسو کارولی شئ خو زموږ تاسو ډېر کار چې وي
هغه څه سره وي بلند ډاکومنټ سره وي صحیح ده نو ګورئ ویلکم سکرین کې دا برخه لږ مهمه ده تاسو سره د دې نه ټمپلیټ اخیستلی شئ لکه یو کس کلنی راپورټ جوړي انوال ریپورټ او سوچ کوئ دا راپورټ څنګه جوړ کړم څه پکې راولمه نو دلته کې تاسو داسې کلیک کوئ دا به تاسو صرف یو سمپل درکړي انوال ریپورټ د کوم کال لپاره او دې ځای کې کوټ ولیکئ کوټ مطلب مالی ریپورټ دی بودیجوی ریپورٹ دے کنا دا سے مختلف مالی فائننس والا ریپورٹ ہے HR والا دے HE والا دے خریداری دے فروش دے مال تلل راغله دا راپوری بس کمی کمپنی لپاره د ټلیفون نمبر دا ریپورټ کې دا برخه راځي ټیبل اف کنټنټس پکې ورکړي نو دا ټیبل اف کنټنټس وغیرہ هر څه سره روان دي تاسو به ان شاء الله زده کړئ بیا کچېرې تاسو راشي دا و چې کله نوې راخلاصوي تاسو ته دا ویلکم سکرین درکوي ښه او که مخکې نه خلاصي بیا کنټرول ان نوې صفحه اخلئ نوې ډاکومنټ اخلئ هلته کې تاسو ته ویلکم سکرین بیا نه درکوي دې برخه کې دا ریسنټ څه دي تاسو په دې ووډ کې مثلا د اوس نه سټارټ واخیستو کار کوئ د یو وخته کې چې څومره د ووډ کې څومره اسناد خلاص کړي بند کړي هغه دلته کې ریسنټ لیست نه جوړ شي ریسنټ لیست د تیرو ورځو راپورټ ته ویل کېږي ټوډے نن تاسو په دې ووډ کې کم کارونه کړي دي یاسټرډے کم ډاکومنټ اسناد جوړ کړي لاست ویک کم اسناد جوړ کړي دي بس هغه دلته کې جمع شي تاسو بیا هغې پسې نه ګرځئ لنډ نه راخلاصوئ داسې کلیک کوئ که هغه فایل تاسو سره موجود وي نو تاسو سره راخلاص شي او که موجود نه وي نو کمپیوټر تاسو داسې میسج درکړي چې دا فایل تاسو سره نشته دی ډیلیټ شوی دی خو ریسنټ لیست کې لا پروت دی دا ریسنټ لیست ساحه یو ویک یو هفتې لپاره دلته کې د اسناد تاسو ساتي هغې نه وروسته دا خپله واش اوټ شي پاک شي او بیا نور اسناد یې په ځای راشي صحیح ده تاسو وی چې نه ما ته د یو سند ادرس معلوم دی زه نوی ډاکومنټ نه اخلم او ما هغه سند راخلاصوم او ما هغه کتاب وغیره راخلاصوم هغې کې تغیرات راولم نو بیا اوپن ادر ډاکومنټس باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ تاسو وی چې بیا مو ګورئ کیدای شي دې لیست کې د هغې نوم وي د مکمل لیست تاسو درکړي نه نوم یې نشته بس براوس نه به زه راواخلم براوس کې لاړ ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل آی ډونټ نو فایل دا یو فایل ما ته راواخلم هغه فایل تاسو سره څه شو خلاص شو نو ویلکم سکرین کې دا یو دوه خبرې شوې صحیح ده همدې باندې به سټاپ کو ښه بیا به دا بلنک ډاکومنټ چې کله تاسو واخلئ بله ورځ به دا سټرکچر لږ تاسو تشریح کړم چې کوم حصونه ورډ جوړ شوي او فایل مینونه به سټارټ وکړو سمه ده اوله ورځ هم د تاسو بور نه شي نو بیا به انشاءالله بله ورځ شام مینه به